ټولو کشرانو مشرانو همزولو ته د بابوجي طرفه السلام علیکم. ستا د یادونو خلاصېدې نه شمه، ما سره غم د لیونې نه شم او په سپېلنو مې تسلي نه کېږي تر څو چې زه درته لوګی نه شم. نو زموږ مختلف کرکټرې دي، نانا شو، خرش پرش شو، جرلنډو شو، داسې بابوجي شو. نو زه کوشش کوم چې د دې ټولو کرکټرو تاسو ته لږ لږ څه ووایم. صحیح ده؟ وایي زه خو به ډاکټره تا ته دا رنګې خیرې کړمه، په ما باندې دې ورانه کړه، په تا باندې دې ورانه شي. او یو هفته کې 20 ځله تا خېټه زما اوس پړده، نو کله کینچي او کله تولیه پاتې له تا نه شي. او بس که یې ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه، یو زیب پکې ولګوه، تا ته به مسانې شي او ما ته به مسانې شي. او سرسري ذکر مې کړی چې ځان به تې لوګی کړم، سرسري ذکر مې کړی چې ځان به تې لوګی کړم. اوس لیلا مې ضد نیولې وي شا به ځان لوګی کړم. او که ټیکټ د محبت راته میلاو نه شو رقیبه، که ټیکټ د محبت راته میلاو نه شو رقیبیه، نو آزاد درته ودرېږم د جانان په علاقه کې. وایي نانا تا پسې ورنټ دی، زه تا کې رفتارول غواړم. وایي وایي مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې دا ځوان ګرفتار کړي. آیا ورته یې ولې مه دی؟ وایي شابه خو دونه نرې اوس به مې ولې، ولې زه د خټکو ګوشتو یم چې ته به ما ولې. وایي تا بچې د پیریانو کور ته کاڼې ویشتې دی، چېرته به رانه ځې؟ هغه چغې وایي وایي چپ شه ظالمه، ګوره یو ټغ دنه وباسمه. وایي بس دی د دې خلکو نه زه ډېر زیات تنګ راغلمه، ځمه دوبۍ ته ځم، هلته مې اسم څوک نه پېژني، څوک ورته رنګ وکړي. وایي ته نانا خبرې کوې؟ وایي نه رورې رنګ نمبر دی، زه خو شاپتو خبرې کوم. او چې ما درته نه ویلې هسې بې څه به ډانګونه نه ورکوې، اوس ورکه ډانګ. وایي مچه چې دونه په کوچو مینې ځان له میخه واله. ټیکټ یې راوخېږي. وایي دا لا څنګه لندن دی، لندنه دا ځای خو دې ډک دی. وایي تخته جرلنډو زمري دي. وایي خرش پرش زه د زمرو نه نه یېرېږم، زه باتورې مزمرې د برېتو نیسم، خو چې لاره کې مړ پروت دی ژوندی نه. ډېره ډېره مننه. نو پیره بیا یو داسې څیز دی کلیوال چې په دې څنګه زه نه پوهېږم، انشاءالله داسې وکړې تاسو هم نه پوهېږئ. صحیح ده؟ ها څه وایي؟ ورکه پلاس ګرځه په 75 پاور په غومړ کنه ماته په جوړ خلاصي ګوزې سپیته په ډېر مخ لري شته خطر کنه ترلې تنگ سره سي نه سنان پښپک په سر ځان